سم دی د زما افغانستان لیدونکو دا هغه کس دی چې د افغان بیسیم شرکت د خوا څخه 1 میلیون افغانۍ ورته راوتلي دي په لاشرۍ کې. نو هغه هم د خوشبخت په نامه دی یو کورکشا چولې وه چې دی د 1 میلیون افغانۍ ګټونکی سو. جوړ په خیر ورجانه سال دی ښه خیرات محمد رسول دې نوم و بله وه څه محمد رسول جانه پیسې څنګه درته راووتلې ته چیرې وې څنګه وې زنګ د کومې خوا درته رالی زنګ خو د کابل د شرکت د خوا سره راته رالی په 152 باندې او زه د دوکان څخه روان وم او کار ته په خپل زما مسلک پیپکاري ده پیپکار یم پیپکار یې وکې پیپکار یم نو زه روان وم کار ته یو ور زنګ رالی نیمې کې پورته دویم ور چې کار ته ولاړلم زنګ ماته پر دغه 152 باندې رالی چې پورته مې کوي ول زه د کابل د شرکت د خوا څخه مقصد دا مزاحمت کوم چې ته به راسې مقصد د 1 میلیون افغانو دغه ګټونکی یې نو مال سمه ده نو پرون چې بیا زنګ راووالي چې دریم زنګ سي نو ول ته به د افغانستان د کندهار و شرکت ته ورسې ستا سره مقصد داسې مرسته کېږي ته به په دا مجلس کې ګډون وکړې بیا څه فکر کوئ چې رښتیا به یې که به درواغ یاره انشاءالله رښتیا به نو اوس په دا دونه یا دغه دی دغه چې تا چې زنګونه راول د زنګ څخه وروسته تا څه احساس کوئ څه فکر چې کوئ ما خو اول زړه ته نه ولید دغه دریم زنګ چې رالي چې ول د کندهار ته مقصد رابسې دغه میرویس مارکیټ ته هلته به مقصد خبرې تا ته دا جایزه درکول سي والي مې یو لږ زړه ته ولوېدل بیا چې کور ته وویله چې ما ته 1 میلیون افغانۍ څوک مې نه دی خبر کړی سړی زرای ونه چې وې در اوسه چې 1 میلیون لیدلي وې لیدلي مې چې سراړولي مو چې منګر داسې خپلې دې نه وې خپلې مې نه وې خپلې دې نه دا د خدای پاک خپلې درکړې اوس څه پکې په دا 1 میلیون افغانۍ تقریبا ډېرې پیسې کېږي خارج ته ځې منظرې پکې دلې منظرې پکې نه منظرې پکوم نه خارج ته ځم دلې خپل د بچیانو لپاره یو ګوله ډوډۍ پکوم همداسې نه چې موږ در خبرېږو خارج ته تللی د انډوالانو سره په کشو کې لوېدلی یې تللی مثلا داسې بهرني مملکتو ته هلته دا 1 لک افغانۍ چې ګرده مصرف کړي بېرته را روان یې یا دا خوږې و ترخې پر موږ راغلي چې کوم دا تریخ حالات په یادو نه به ولاړ ولې په خاطر د دې چې اقتصاد مو کمزور دی چې د کور اقتصاد قوي نه سي څوک نه سي کولی سرای خپل لري و شکر ښه نو کاروبار جوم خپل دی کاروبار مې هم خپل دی د لاس خوارې ښه د لاس خوارې دی واده چې کړی دی و شکر نو دوام عادت د 1 میلیون خو ډېرې پیسې دوام عادت لپاره څه آمادګي لري دوام عادت خواهش نه لرم ولې د کور چې د چا چې په کور کې زندګي سمه یې ژوند یې سم یې نو والا په خپل مسکیني و یا په دغه ستا سره سر کښته کوي نو بل واده سړی دغه 1 میلیون افغانۍ پر مابین نیمایي کوي مېرمن ته ورکوي که یا ګرده خپل اخلي خو داسې دی سړی به خپل کاروبار په وکړي چې بالا بجدل یې هغو ته بیا سړی دونه زړه پر لري چې ورکوي دغونه تقریبا چې کاروبار په اوس په 8 لک افغانۍ به اوسي پاته 2 لک 3 لک افغانۍ چې هغه به څه په د کور د ژوند ملګری دی د ژوند پر ملګری د هېچ چا نیت نه بجېږي خامخا خپل حالات سره شریکوي او که ګرده پیسې درته ویلې چې ګرده راکړه ګرده به ورکړو خو مګر دا بیا پر کار نشي اچولی قرآن د لږ ته سخته خو به وي چې وایي قرآن د لږ ته سخته خو به وي هغه کیسه به وي وقا به وي خوب درتلی برای ماښام یا زه در دغه ځای پورې چې دلته راللم زه په دې احساس کې نه وم چې ماته دا صرف دا مې په دا قبلهګاو په جمشرانو کې دا دغه چې دا د کوم دوست دعا چې قبله سوې ده چې زموږ پر برابر باندې دا دعا سوې ده نو اوس ما چې ځې ولاړ سې کور ته وایه چې ما ته 1 میلیون راووتې خود وایم نو ولې نه وایم ډوډۍ کوې ډوډۍ به وکړم نو خو ډوډۍ ته مې څه وخت غواړې بیا به د خیره سره د جمعې په شپه یې د جمعې په 1 میلیون افغانۍ کې خو دغه خامه ډوډۍ موږ نه درسره خورو د اکل مو جمعه باید ډکه وي انشاءالله مو جمعه به ډکه وي تندورې پسونه یې میلې د چرچې یوه شپه کې باید د 1 لک افغانۍ د اکل مصرف دا خو اوس یوازې ستا مهماني نه ده دا خو وروره چار دوست انډیوالو قریب مې وویني وایي دغه شیریني څه وخت راکړې نو دا به بیا ته ته یوه ورځ ځانګړې کوم بیا به تاسې مقصد زمزم هوټل ته به بیا مالته به ډوډۍ ډېر ښه ډېر خو زه وایم دا 1 لک افغانۍ ګرد دغه 1 میلیون افغانۍ باندې ګرد خپل مشکلات حل کړه دوست قریب پر خپل ځای شیرینیان هم پر خپل ځای خدای پاک چې ستا خپل روزه کې
الله پاک چې دغه 1 میلیون افغانۍ در باندې نیکبخت کړي بس چې خپل بچیان خپل ژوند خپله زندګي په ښایسته کې دا به د ګردو دوستانو دپاره ښي دا چاته شیرینیان هم ورکو چار یو شیریني درته وایي تا ته ډېرې پیسې په لاس راغلي بلا هر چاته خپله ډوډیانې کوي دا مه کوه خیر دا زما وصیت دی درته کور ودان مننه اوس ته خفه یې که خوشحاله یا خوشحاله یم شکر دی الحمدلله نو ولې نه یم خوشحاله نو اوس ډوډۍ خورې دی خو ډوډۍ هم سبا کړې ده بلا ورځه ډوډۍ در سره خورم خواته چې کېږي ولې نه کېږي 1 میلیون افغانۍ چې ما ته راووځه زه 3 ورځې ډوډۍ نه خورم یا نو بیا د خبرو خوشحالۍ سه یا د خبرو دغه عبادت څه بیا لږ ډوډۍ ونه خورې یا نو سیدي ډېره زیاته مننه محمد رسول وروره الله دې ژوندی لره کور آباد خوشحاله اوسه مننه ډېره مننه د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو دا و محمد رسول ورور چې دته 1 میلیون افغانۍ په جایزه کې راوتلې بیخي ډېرې پیسې چې 1 میلیون چې ما ته راوتلې وای ډېر کارونه به مې په سم سوي وای خدای مهربانه دی ما ته به هم راووځي د خیره خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي در بلې ښایستې خپرونې چې زه ستاسو په درنانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم ښه وخت